یو څو لنډ مهم او تازه خبرونه. پاکستان په خپلو پولو 18 بازارونه جوړوي. پاکستان له افغانستان او ایران سره د خپلو پولو په اوږدو کې 18 بازارونه جوړولو پلان لري. دا پریکړه چې د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان په مشرۍ ده، د پاکستان حکومت وايي د بازارونو له جوړولو یې موخه د درې واړه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ وده او د قاچاقي توکو مخنیوی دی. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر حنیف اتمر د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسول زاده سره کتلي دي. دواړه لورو په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت، اقتصادي همکاریو پراختیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. حنیف اتمر او د تاجکستان صدر اعظم دواړو ویلي چې هیوادونه به یې د سکتوري ادارې د اقتصاد، انرژۍ، سوداګرۍ او د ترانزیت په برخو کې ګډ عملي کار ته دوام ورکوي. قطر کې د تماس ډلو ترمنځ لا هم د مذاکراتو پر طرز العمل بحثونه روان دي. په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو له پرانیستو ناستو یوه اونۍ وروسته لا هم د تماس ډلې د مذاکراتو پر کړنلاره او کاري اصولو بحثونه روان دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وايي د دواړو لوري تماس ډلې په منظم ډول ناستې لري او هڅه کیږي چې ژر تر ژره یو ګډ دریځ رامنځته شي. د افغان حکومت مذاکراتي ټیم غړي وایي چې د کړنلارې په اکثره مواردو اجماع موجوده ده، خو په وینا یې دوه اختلافي مسایل لا هم نه دي حل شوي چې له امله یې خبرې هم ځنډېدلې دي. دوی وایي چې په یادو دوو مواردو د نظر اختلافي د دې لامل شوي چې مذاکرات وځنډوي. دواړه لوري هڅه کوي چې له رسمي مذاکراتو وړاندې هغه اختلافي مسایل چې راتلونکي مذاکرات له ستونزو سره مخ کولی شي غواړي سر له اوسه یې حل کړي. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله وایي د مذاکراتو د پیل لپاره یو لړ اساسي ګامونه اخیستل شوي او تمه شته چې ژر به یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي. ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بین الافغاني خبرو پیلېدونکو هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د خپلمنځي خبرو له پیلېدو هرکلی کړی دی. د امنیت شورا غړي هم په مذاکره کوونکو پلاو غږ کړی چې نه یوازې د باور رامنځته کولو لپاره ګامونه واخلي، بلکې تاوتریخوالی کم او په ښه نیت هڅې ترسره کړي. د امنیت شورا غړو په افغانستان کې د سولې او ثبات په وده کې د ملګرو ملتونو د رول پر اهمیت ټینګار کړی دی او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د اسانه کولو او سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د افغانستان د ټولو سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو له هڅې هرکلی کړی دی.